أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرہ درم سپارہ آیت نمبر 266. الله سبحانه وتعالى د انفاق فی سبیل الله بارک خبره کوله. الله اوس فرمای ایود احدکم آیا خوخوی پتاسو کې یو کس ان تكون له دا چې وي د ده دپاره جنت یو باغ من نخیل د کجورو و اعناب او د انګورو تجری بهیږي من تحتها الانهار په هغې کې لاندې نهرونه له فیها د ده دپاره وي په هغې کې من کل الثمرات هر قسم میوې و اصابه الکبر او رسیدي وي دې بوډاوالي ته وله ذریة او د ده وي بچي ضعفا ماشومان کمزورې فاصابها پس راشي د ده په دې باغ باندې اعصار د سلسلې فيه نار چې په هغې کې اور فاحترقت پس هغې لره وسیزي. کذلک همدارنګې یبین الله بیانوي لکم الآیات ستاسو د خپل احکامات لعلکم تتفکرون دې دپاره چې تاسو فکر او سوچ نه کار والی. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو انفقوا خرج کې من طیبات د پاک هغه مالونو نه ما کسبتم چې کم تاسو ګټئ و مما اخرجنا لکم او هغه چې کم فصلونه راوباسم د تاسو دپاره من الارض د ځمکو نه ولا تیمموا الخبیث او تاسو قصد اراده مه کوئ د ردي مال منه د هغې نه تنفقونه چې خرج کوئ په غریبانانو د الله په لاره کې حال دا دی چې ولستم نه تاسو بآخذیه هغه فصل لرا یا هغه مال لرا یا هغه څیز لرا اغستون کې الا ان تغمضوا فيه مگر دا چې سترګې پې پټې کوئ په هغې باندې یعنې داسې کمزوري مال مه ورکوئ که چېرې څوک یې تاسو له درکوي نو تاسو یې خپله بیا هغې اغستو ته نه یې تیار نو ټیک څیز ښه شی او مزیدار څیز او ښه څیز خرج کوئ د الله په لاره کې واعلمو پوه شئ ان الله بېشک الله تعالی غني مالداره دی یعنې بې حاجته دی چاته ضرورت نشته دی حمید خوبو والا ذات دی. الشیطان شیطان چې دی یعدکم الفقر تاسو سره واده کوي د فقر یعنې تاسو ته دا وایي چېرې مه ورکوئ یعنې ستاسو د مال به کم شي او یامرکم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته د بېحیایۍ د غلطو کارونو والله یعدکم الله تاسو سره واده کوي مغفرة منه د بخښنې د هغه د طرف نه و فضله او د خپل مزید د فضل کولو الله وی ورکه چې زه دې وبخمه او نور د ډیر شي مال درکم والله واسع الله فراخی والا دی علیم پوه دی په هر څه باندې یؤتي الحکمه الله ورکوي پوهه من یشاء چاله چې غواړي علم پوهه دا حکمت دی او الله دا زه ورکوم هغه چاله چې څوک مې خوښ شي ومن یؤت الحکمه دا چاته چې پوه ورکړی شو دانایي ورکړی شو علم ورکړی شو فقد اوتي خیرا کثیرا پس دته ورکړی شو ډیر خیر وما يذكر نصیحت نه حاصلوي الا اولو الالباب مگر د عقل خاوندان وما انفقتم من نفقه او کم مال چې تاسو خرج کوئ څه خیرات کوئ او نظرتم من نظر یا تاسو څه منښته کوئ من نظر پس نظر سره فإن الله يعلمه پس بشک الله په هغې باندې پوهیږي وما للظالمین من انصار نه به وي د ظالمان لپاره څوک مددګار مدد کوونکي ان تبدو الصدقات که چېرې تاسو ښکاره ورکړئ خیرات صدقه نو فنعما هي دا ښه خبره ده خو وان تخفوها که چېرې په پټی ورکړئ وتؤتوها الفقراء ورکړئ غریبانانو ته فهو خیر لکم دا ستاسو دپاره ډېره غوره ده ویکفر عنکم او معاف کړي تاسو ته من سیئاتکم ستاسو ګناهونو نه والله بما تعملون خبیر او الله تعالی تاسو چې کوم اعمال کوئ خبردار دی په هغې باندې. صدق الله مولانا العظیم.